د افغانستان اسلامي امارت د بریا د دریمې کلیزې په ویاړ په خان آباد ولسوالۍ کې د څراغ ادبي بهیر څلورم پړاو ادبي غونډه او مشاعره. د څراغ ادبي بهیر په دې ادبي مشاعرې کې د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او کلتور امریت چارواکو سربیره د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او د ادب او کلتور مینوالو برخه اخیستې وه او د خپلواکۍ اړوند شعرونه د مشاعرې راغلو ګډونوالو ته د ترنم او د دکلمو په ژبه وړاندې کړل. په دې بهیر کې د کندوز ولایت د مختلفو ولسوالیو د مرکز څخه د خان آباد ولسوالۍ شاعرانو، همداراز د کندوز ولایت اطلاعات او فرهنګ د ریاست څخه ډېر محترم او مسؤلینو دلته تشریف راوړی وو. د مشاعرې ګډونوال خوښ دي چې په ډاډمن امنیت کې داسې ادبي او کلتوري غونډې جوړیږي او وایي چې د ورته ادبي غونډو مشاعرو ترسره کیدل د ادب او کلتور په لا بډاینې کې خورا اغیزمن تمامیدای شي. او دلته ډېرو شاعرانو په دې ګډون کړی و. الله پاک دې همداسې تل داسې شاعران ژوندي لري چې داسې مشاعرې مخکې واچوي. ډېر خوشحاله یم چې نننۍ مشاعره د شاعرانو او لیکوالانو په باور د داسې مشاعرو او ادبي غونډو ترسره کیدل کولی شي د هېواد وروستي پرمختګونه او غني کلتور د شعر په ژبه نړیوالو ته په ښه بڼه وړاندې شي، هغه څه چې 20 کاله شاعران او لیکوالان په ارمان وو.